أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي الله غزاد دے جعل لكم الأرض چی پیدا کړي دستاسو د پارزمکا فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء او راوری د اسمان نباران فاخرج به پس راو باسی د دی باران پزرعی سرا من الثمرات میوی رزقا لکم د پار د خوراک ستاسو فلا تجعلوا لله فستاسو مجوړوي د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو خپوهیږئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. پدی آیت مبارکه کی الله تبارک و تعالی د خپل قدرت یو څو دلایل بیانوي چې دا د قدرت دلایل پدی خبره باندې دلیل دی چې الله یو دی، د الله سره څوک شریک هغه نشتی. الله فرمای الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض فراشا چې پیدا کړي د ستاسو د پارزمکا فرش. د الله په قدرتونو کې د ټولو نه لوی قدرت هغه د ازمکه ده. زمکه چې الله اول پیدا کړه نو دې زمکه به حرکت کو، په دې باندې به زلزله وا، هر وخت به عقیده کڅوک به مشرق طرف ته او جو مغرب طرف ته به گزار کو، مغرب والا به مشرق طرف ته گزار کو. بیا الله رب العزت په دې باندې لپاسه غرونه پیدا کړل والجبال اوتادا. الله فرمایي مونږه غرونه میخونه پیدا کړل په دې زمکه باندې چې دې زمکه هغه خپل حرکت هغه بند کو او قرار او آرام هغه پکې پیدا شو. نو زمکه دا د الله پاک د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی. او بیا الله رب العزت زمکه په داسې بهترین انداز سره پیدا کړی دا چې نه ډیره سخت پیدا کړی دا چې سړی په قدر ضرورت اغزانه کنسته نشي، او نه ډیره نرمه پیدا کړی دا چې بس سړی قدم اخلي جو خپې پکې ورننوزي. نه، که ډیره نرمه پیدا کړی وي نو هم به انسان ته تکلیف هر وخت به په ځمکه کې خپه ورننوتله، او که ډیره سختي پیدا کړی وي نو هم به انسان ته تکلیف بقدر ضرورت چې دی نو هغه به ځان بیا کنستلی نشوه. لیکن الله رب العزت درمیانه حاله پیدا کړه، نه ډیره نرمه او نه ډیره سخته چې انسان په لپاسه قدم دی نو خپې پکې دنده ورځي، نه په اسانۍ سره په لپاسه زی راځي، او که وغواړي نو بقدر ضرورت چې دی نو هغه ځان کنستی هم شي. دا دومره لوی ځمکه او دومره په بهترین انداز دا چا پیدا کړي؟ الله. نو چې دغه الله دا دومره لوی ځمکه پیدا کړي دا نو انسان بیا ته د الله عبادت ولی نه کې، ولی ته د الله په ذات او په صفاتو کې دا غسر نور خلق شریک کې. الذي الله غزاد دې جعل لكم الارض فراشا چې پیدا کړي د ستاسو د پارزمکه فرش. دې وجنا که په دنیا کې دسی یو سړی په یو داسې ځای کې پاتې کیږي چې هغه وایي ماته د سره دعوت را رسیدلی نه دی، نو د دنه به بیا هم د قیامت په ورځ تپوس کیږي چې تاره دنیا په دې نظام کې سوچ فکر کړی وو که نه و دې کړی؟ دې ځمکې ته نور سپوږمۍ ستوري دریابونه نهرونه دې ته دې سوچ فکر کړی وو که نه؟ دا خو د الله د قدرتونو لوی نښې او نشاناتو او دې دا گواهی ورکوله چې الله یو دی. نو تا په دې کې سوچ نه کوو؟ الذي الله غزاد دے
جعل لكم الارض چې پیدا کړی د ستاسو د پاره ځمکه فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء او راوری د اسمان نباران بقدر ضرورت چې په کوم ځای کې د باران ضرورتي الله تبارک وتعالى التکی باران اوري دا د الله د قدرتونو نه یو لوی بهترین قدرت دی او کله کله داسې وشي چې الله پاک د خپل عبرت ښکارا کولو د پاره باران د حد نه چې دی نو هغه تیز شي سیوا شي جپاړي باران چې دی نو هغه وګرځي وانزل من السماء ماء او راوری د اسمان نه باران فاخرج به بیا د باران ډیری فیدی دي خو یو فیده پکې الله ذکر کوي چې فاخرج به من الثمرات پس راو باسی د دې په ذریعې سره میوي رزق لکم خوراک ستاسو د پاره نو زمیدار هغه تخم وکړي بیا باران وشي د باران په ذریعې سره هغه شینکې حرکت شروع کی تخم حرکت شروع کی ځمکه اوپړسیږي او فصل چې دی نو هغه رو بیا راوخیږي تکشین شي مزیدار شي او چې په کم فصل باندې باران ونشي جو هغه فصل خراب شي تباہ شي فاخرج به پس راو باسی د دې باران په ذریعې سره من الثمرات د میوونه رزق لکم د پاره د خوراک ستاسو نو چې دا دومره بهترین انتظام الله چلی نو اے انسان فلا تجعلوا لله پس تاسو ما جوړوي د الله سره اندادن شریکان د الله په ذات او په صفاتو کې دا غسر سوک شریک نشتی الله وحده لا شریک دے وانتم تعلمون او حال داري چې تاسو خپوهیږئ تاسو ته خپته ده چې دا الله یو دی دا غسر سوک شریک نشتی بیا ولی تاسو د الله سره شریک هغه جوړوي فإن كنتم في ريب پدې کې عقیده د رسالت بیانې ان شاء الله دا بسباش سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين